بدکاره ښځه. سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو. یو ډېره خوندوره کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. یو کس خپله صدقه درې برخې کړه او ژمنه یې وکړه که په کلي کې لومړی هر کس په مخه ورغی نو هغه ته به صدقه ورکوم. لومړی یوه ښځه په مخه ورغله او د وعدې سره سم یې لومړۍ برخه هغې ته ورکړه. خلکو وویل دا ډېره بدکاره او بدلمنه ښځه ده. له دې وروسته بل کس په مخه ورغی، هغې ته یې دویمه برخه صدقه ورکړه. خلکو ویل دا ډېر بد او ناوړه انسان دی. په دریم ځل یو بل کس مخې ته ورغی، دریمه برخه صدقه یې هغه ته ورکړه. خلکو ویل دا کس خو ډېر شتمن دی. د خلکو په خبرو صدقه ورکوونکی ډېر خفه او ناهیلی شو. شپه شوه، صدقه ورکوونکی ډېر ناامیده په بستره کې څملاستو چې د شپې خوب ولیدو چې الله جل جلاله یې درې واړه صدقې قبولې کړي دي. خوب کې ورته وویل شو لومړنۍ ښځه زناکاره او بدلمنه وه. د ډېرې بېوزلۍ له کبله یې بدلمني او زناکاري پیل کړې وه. کله چې تاسو ورته صدقه ورکړه نو هغې د زنا څخه لاس واخیستو او توبه یې وویسته. دویم کس نامتو غلو. دا کار یې له مجبوریته کوو. کله چې تاسو هغه ته مال ورکړو هغه د غلا څخه توبه وویسته. دریم شخص ډېر زیات شتمن و خو هیڅکله یې صدقه او خیرات نه ورکوو. تاسو چې کله هغه ته صدقه ورکړه دا صدقه د هغه لپاره د عبرت یو درس شو. ستا له برکته هغه ته هم د صدقې شوق ورغی او د صدقې ورکولو توفیق ورنصیب شو. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې د ویډیو په مقصد باندې به پوه شوي یاستئ او ګټه به مو ترې اخیستې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او زموږ د چینل نه هم خپل ملګرو سره شریکه کړئ. ډېره مننه.